سلامونه او نیکی پیرزوینې درنو لیدونکو ټولو ته هرکلی کوو. یو ځل بیا یوه ځانګړې مرکه لرو. په دې مرکه کې به ځینې داسې خبرې واورئ چې تر دې وړاندې مو نه وي اورېدلي. دا ځل د افغان ملي لوبډلې له چټک توپ اچوونکي حمید حسن سره څو لنډې خبرې لرو. حمید، په پیل کې تا ته هرکلی کوو. د نړیوال جام په سفر روان یې، فکر کوم چې دوهم نړیوال جام ده او ته هم د دوهم ځل لپاره لوبېږي. 3 کاله بعد بیا ملي لوبډلې ته راغلې، هغه خپل احساسات د لومړی راته ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه سایل صاحب، خوشحاله اوسئ او واقعا ډېر د خوشحالۍ ځای دی او ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. بعد د 3 کالو نه زه داسې یو ایونټ ته روان یم چې د ډېرو لوبغاړو خواهش وي، ارمان وي او خوب وي. او خوشبختانه زه هم د دې ټیم حصه شوم. زه د کرکټ بورډ نه، د سلیکشن کمیټې نه، د کیپټن نه، د کوچ نه، ټول سټاف نه مننه کوم چې دوی په ما باندې باور وکړو. خو الحمدلله زه به هم دا ووایم مینوالو ته چې شکر، ما هم خپل فټنس ثابت کړو. داسې نه ده چې مطلب زه په تیاره باندې ټیم ته راغلی یم، خو بیا هم زه په دې مننه کوم ځکه چې ما چې کوم خواري وکړله 4-5 میاشتې یا 6 میاشتې مسلسل کیمپونه مې وکړل ټیم سره، نو د هماغې وجه وه چې بېرته زما ټیم ته کم بیک وشو. امید دی په دغه را روان ورلډ کپ کې د خیره ښه پرفارمنس وکړم چې هم مینوال خوشحاله شي، هم زمونږ د کرکټ بورډ دغه کسان کم دغه باور چې کړی دی په ما باندې. بعد 3 کالو نه ما مطلب ډېر غټ ګیپ راغلی د کرکټ مې. که یو حساب سره وګورې نو ډېر کم لوبغاړي به داسې چې کرکټ نه لري بیا سیده ورلډ کپ ته راځي. نو زه به وایم چې زه ډېره خوشبخته یم او باید د دې په بدل کې زه ډېر پرفارمنس وکړم. شاید دا ورلډ کپ زما هم اخرنی اوسي. بعد له دې نه کېدای شي زه 500 ورځې کرکټ ونه کړم، خو که کرکټ ته چېرته دوام هم ورکوم هغه به 100 ورځې کرکټ وي او د افغانستان دپاره وي. که زموږ خپل لیګونه وي یا شپږیزه یا داسې نور تجارتي کرکټ وي هغه به ماینده 100 کالو دپاره کوم، خو غونډی شاید زما د اخرنی ورلډ کپ شي. دغه پرېکړه چې ته ون ډے کرکټ یا یو ورځنۍ لوبې پرېږدې سخته نه وي؟ ده ولا ډیره سخته ده. یو لوبغاړی چې ټول عمر خپل کرکټ ته وقف کړی، هر یو اتلیټ چې هر یو سپورټسمین چې د کرکټ د پرېښودو وخت ډېره غټه فیصله وي او د هر څوک اخیستی هم نشي. نو ما هم پرې ډېر سوچ وکړو، ځکه څنګه چې د انجریانې ما تېرې کړې بېرته مې ریکوري وشوله. نو اوس داسې وخت دی چې باید زه هم په ځان باندې لږ زړه خوږ کړم. نو که زه چېرته مسلسل داسې 500 اوره کرکټ وکړم شاید هغه زما خپې ته نور هم زیان ورسوي. نو که 4 ورځې کرکټ کوم نو انشاءالله دونه مشکل به ماته نه وي. زما د کرکټ کیریر به هم اوږد شي او زه به وکولی شم چې هم افغانستان ته لوبه وکړم، هم داسې شخصي ټورنمنټونه یا تجارتي لیګونه د افغانستاني که خارجي وي په هغې کې هم زه اشتراک کولی شم. نړیوال جام کې له ټولو 10 لوبډلو یو بل ترمنځ لوبې د هغې نه مخکې هم 4 یو ورځنۍ لوبې لرو، یعنې په مسلسله توګه په 15 یا 14 لوبې کول د یو فاست بالر لپاره به ډېره ستونزمنه خبره نه وي. ته خپله څه وایې؟ واقعا یو ډېر غټ چیلنج دی میچونه مسلسل په ورلډ کپ کې او نور سره د وارم اپ میچونه. نو انشاءالله امید به دا وي چې بالران پکې خپل افرټ وکړي، خو بالرانو لپاره چیلنج هم دی. بل دا دی چې که بالر هوښیار وي ډېر ښه کنډیشن دی د فاست بالینګ لپاره، نو موږ کولی شو چې هغه کنډیشن ښه یوز کړو. نو زه به هم خپل ځان ته ګورم، شاید زه ټول میچونه ونه کړی شم او که کوی مې شو زه به هم ځان نه منې کوم، خو کوشش به مې همدا وي چې څونه میچونه زه په دې ورلډ کپ کې وکړم، هم به د وطن لپاره ګټې، هم د ټیم لپاره، او هم به ماته خپل ځان ښه به پکې ښکاري. نو انشاءالله امید دی چې ښه پرفارمنس پکې وکړو. ټول بالران ماشاءالله ډېر تیار دي. زمونږ کوچ چې کوم دی لنګفیل ډېره خواري ورسره وکړله، مسلسل دا 1 کال نه ورسره لګیا دی. نو انشاءالله د هلکانو د پرفارمنس مورال به انشاءالله غم جي او ورسره پرفارمنس به هم ښه کېږي. تاسو ډیره یو مهمه خبره وکړه له یو ورځنیو سیالیو څخه د ریټایرمنټ یا د لوبو د پرېښودلو چې نور نه غواړي ورځنۍ سیالۍ وکړي. دا پرېکړه خو یقینا سخته پرېکړه هم ده. فکر کوئ چې دغه پرېکړه تاسو د نویو ځوانانو په خاطر کوئ چې هغه ملي لوبډلې ته راشي، نورو سینیر لوبغاړو ته څه پیغام لرئ؟ داسې نه ده چې زه نشم کولی کرکټ نور وکړم، خو زه څونه فکر کوم یو بالر ته چې کله انجري کېږي بېرته ریکوري کېږي نو بېرته د انجري چانس یې هم وي. نو دا داسې یو وخت دی چې که زه دا فیصله اخلم نو کېدای شي ما نه داسې زموږ ټیم کې داسې لوبغاړي شته چې هم سینیر دي، هم شاید زما په عمر وي، نو یو نه یو ورځ به ټول کرکټ پرېږدو. نو ښه به همدا وي چې مطلب هغه سړی په حیا عزت کې هغه پرفارمنس سره یا یو ښه نوم سره لاړ شي ښه وي، مخکې له دې چې مطلب
پروت یو وای چې زه غواړم کرکټ وکړم او کوی هم نشي نو هغه بوج هم خوند نه کوي نو ښه به دا وي چې راشه خپل پرفارمنس وکړه په عزت سره فارویل چې ویل کېږي ورته د کرکټ بورډ خوا نه لوبغاړو خوا نه په عزت باندې لوبغاړی لاړ شي هغه ډېر خوند کوي نو پرېکړه خو ډېره سخته ده خو غاړه ورته ایښې ده خو صرف د ونډې دپاره ځکه ونډې نه غواړم لرې شم او 20 به انشاءالله څو کاله به نور هم کنټینیو ساتم ډیره مننه درنو لیدونکو له حمید حسن سره مو زموږ څو مهمه خبرې واورېدې حمید حسن دا ځل د نړیوال جام لپاره ماشاءالله بالکل روغ ده هغه د خپل فټنس نه راضي ده او کولی شي چې دغه سیالۍ په ښه توګه ترسره کړي یوه مهمه خبره چې وکړه هغه غواړي له ورځنیو سیالیو څخه په دې نړیوال جام کې د تل لپاره خدای پاماني وکړي تر بیا او تر یوې بلې مرکې د خدای پامان